د ټیک ټاک د سو لایک د پاره او د خپل ویډیو د پاریو خطرو د پاره چې کوم دی یو ځوان پر ریلګاډي باندې د خپل ځان الوزول دی او داسې لري گزار کړی دی او اوس هغه مشهور شو خو د مرګ نه پس مشهور شو د مرګ نه پس مشهورتیا په تندر باندې لګو ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې دا روډ د کم ځای دی د ویډیو په کم ځای کې کړی دی مړ څنګه شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه، امید لرم چې ښه به ملګرو. دا بس سیټ چې تاسو د کومه ویډیو وینئ دا ډېر ورځې کېږي چې یاره دا یو روډ چې کوم دی د ټیک ټاک یو ویډیو جوړوله د ریل سره په مقابله کې یا د ریل دپاره نو د څو لایکونو دپاره او د لږ فیمس کېدو یعنې د لږ مشهورتیا دپاره نو دا روډ خو چې کوم دی مړ شو په دې ککرې باندې چې کوم دی لګېدلی دی. دا ویډیو به تاسو وینئ یقینا بیا خلکو په کټ کې راغسې د ریل په دې پالټو باندې روان کړی نو هسې دا ویډیو ډېرو ملګرو به راسینډ کړله. ډېرو ملګرو په خپل د خیالاتو اظهار کړی چې یاره ټیک ټاک د لاسه چې کوم دی څومره خلک چې کوم دی مړه شو لکه ډېر ملګري چې کوم دی څوک به ګوبو ته ودانګې مړ شي، څوک څه کوي څوک څه کوي، څوک په ځان باندې یا بوتلې راړی، څوک په ځان پی اړوي، مختلف قسمه ټرینډونه کوي د څه دپاره په ټیک ټاک کې پاریو دپاره چې زما دا ویډیو پاریو ته وخیږي. نو دا چې کوم دی د ریلګاډي پاریو ته وخیږو خو د مرګ نه پس یې ورخیږو نو دی بالکل مشهور هم شو خو د مرګ نه پس مشهور شو نو په داسې مشهورتیا بیا تندر لګی. بله خبره دا ده چې یاره دله په کار وکړه ته د ریل سره ویډیو کوې نو د ریل او د دې یوازې دا په دې پالټو باندې دا ریل کوم روانې د دې نه نوره باډي وي نوره ته ډېره بار باډي او بیا تاسو ته پته چې د ریل واړو د ریلګاډي نه او د ایمبولنس نه به څوک تپوس وکړي چې یاره دا دې ولې ځکه چې هغه ته رنډونه ول خو د ده دا خیال و چې زه په پوره فاصله کې یم. نو ډېر د افسوس مقام دی چې یاره د یو څو لایک دپاره یا د خپلې ویډیو پاریو دپاره یا د دغې دپاره دا دغې ته خېجول دا څومره غلط کار دی. کله به ځان څوک بوتلې راړی، کله څه کوي، کله څه کوي، مختلف قسمه ټرینډونه کوي، کله لګیا پی چې کوم دی مخکې ورځو کې یو ملګري په ځان پی باندې هم په کپړو راړوي، کله به د یو بله پیښې شروع کړي دې کې ټیک ټاک یو کس دی هغه لاسې معذوره دی. نو دا ډېره د افسوس خبره ده ملګرو. پکار ده چې یاره یو انسان که ځان مشهورتیا غواړي نو چې ته داسې یو کانټنټ یعنې داسې ویډیوګانې خلکو ته را پیدا کړي چې یاره خلک تا په خپله باندې خوښ کړي. دا نه چې یاره زه د ریل سره روانم د ریل سره به څه مشهور شي، ریل خو که چا لیدلی نه دی جو څه خبره نشته، که چا ولید څه خبره ده یا که تا سره ویډیو جوړ کړله جوړه دې نه کړه. نو ملګرو که دا ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ او مهرباني وکړئ. که ټیک ټاک څوک لاول خو ښه څیز دی او که څوک هم استعمالوي یا پرې ټیک ټاک باندې ویډیو جوړوي نو د انټرټینمنټ دپاره چې یاره د چا د خندا دپاره یعنې چې ته یو کس وخندې نو دا ډېر غټ کار دی. نور دا فضول څیزونه په ځان پیری په ځان بوتلې راړول دا ډېر غلط کار دی. ستاسو کمنټس په غواړم چې یاره ملګرو ټیک ټاک ښه څیز دی که نه یا دې هلک ښه کړي دي که بد او دی به خدای خبر ډېر ملګري خو ته وایي چې دا شهید شو نو دا څه وایم چې دا شهید شوی یا به نه